دا کهانی د یو داسې ډاکټر په باره کې ده چې د هغه سباسټن نوم و او د یو داسې انجکشن ایجاد کړی چې د هغې په ذریعه به هر جاندار شیز غیبېدی شو او دوی دا تجربه په یو شادو باندې کړې وه چې د انجکشن په ذریعه باندې شادو غیبه شوې وه. دی اوس لګیا او د یو داسې انجکشن یې جوړو چې دغه ورک شوي شادو واپس په اصلي حالات کې راولي. دا تجربه د تقریبا سره یو کال نه شروع کړې وه خو لا اوسه پورې دې ته صحیح فارموله نه وه میلاو شوې چې د هغې په ذریعه باندې دغه ورکه شوي شادو واپس صحیح حال له راولي او نن اخر کار د هغه فارموله میلاو شوه چې کومې په ذریعه باندې دا شادو واپس په خپل حال کې راوستی شي. دی چې کله په سبا باندې خپل لیب ته لاړ شي نو لومبی هغه ورکه شوي شادو راونیوي او بیا هغه شادو بوزي او په میز باندې مضبوطه په پټو باندې وتړي چې دا شادو ونه تښتي او بیا هغه انجکشن راوړي یعنی هغه فارموله چې کومه باندې شادو واپس اصلي حالاتو کې راتله او هغه انجکشن د شادو له ووهي چې د هغې په ذریعه باندې د شادو کې ریاکشن شروع شي او دې دا ټول وجود رو په نظر باندې راتلی شروع شي. خو اچانک د شادو زړه دړکن سیوا شي چې د هغې د وجې شادو بېهوشه کېدل شروع شي نو دې فورا شاټ راوړي او د شادو لیور کې چې د هغې د وجې شادو د زړه واپس دړکن نارمل شي او رو واپس د دې د ټول وجود په نظر باندې راتلی شروع شي. یعنې سباسټن دا چې کومه تجربه وه چې د هغې په ذریعه باندې شادو واپس خپل وجود کې راتلی شوه دا کامیابه شوه چې د هغې په ذریعه باندې ډېر زیات خوشحاله شي ځکه دا ډېره عظیمه تجربه وه. په سبا باندې سباسټن یو آرمي والا کونسل راوغواړي چې په هغې کې دی هغې ته ووایي چې موږ یو داسې انجکشن تیار کړی دی چې په هغې په ذریعه باندې هر جاندار شیز غیبېدی شي خو لا اوسه پورې موږ داسې انجکشن نه تیار کړی چې دغه جاندار شیز واپس موږ په اصلي حالاتو کې راولو. دلته اصل کې سباسټن د آرمي وال ته دروغ وایي ځکه ده خو پرون دا انجکشن تیار کړی و خو د اصل کې د انجکشن په انسانانو باندې نو ټیسټ کړی چې د هغې د وجې د په زړه کې دا شک و چې کیدی شي د انجکشن یعنې زموږ د تجربه واپس هم پیل شي نو دی په دې وجې د آرمي وال ته دروغ وایي. نو د آرمي وال افسران ورته ووایي چې صحیح ده موږ تاله ټایم درکو خو زر تر زره دغه انجکشن تیار کا ځکه موږ سره نور ټایم نشته دی. خو چې کله سباسټن واپس د کونسل نه بهر راوځي نو د ملګري پرې غوسه شي چې تا په دې کونسل کې دروغ ولې وویل موږ خو د انجکشن پرون تیار کړی دی. سباسټن ورته ووایي چې دا انجکشن خو موږ لا په انسانانو نه ټیسټ کړی د دې د وجې زه د دې اعلان نشم کولی. نو ملګري ورته ووایي چې دې خو موږ ته آرمي وال اجازت رانه کړي چې دا موږ په انسانانو ټیسټ کړو. نو سباسټن ورته ووایي چې موږ څخه چېرې انسان نشته دی نو دا خو زه په خپل ځان ټیسټ کولی شم که نه. سباسټن چونکې ټول ټیم هیډ نو په دې وجه څوک خو به دا خبره نشي رد کولی او ټول د دې خبرو منلو ته تیار شي او سباسټن بوزي او په هغه میز باندې سم نه چې په کومه باندې دې شادو تړلې وه او بیا هغه انجکشن راوړي چې په کومه باندې انسانان ورکېږي او هغه سباسټن نه ووهي چې د هغې په ذریعه باندې سباسټن په ټول وجود کې ریاکشن شروع شي او د سباسټن د ټول وجود په رو باندې غیبېدل شروع شي. خو د هغې نه مخکې د سباسټن د زړه دړکن ډېر زیات سیوا شي چې د هغې نه د سباسټن ډېر زیات تکلیف شروع شي او سباسټن په دغه میز باندې بېهوشه شي خو د ټول وجود رو غیب شي یعنې دا تجربه په انسانانو باندې کامیابه وختله. سباسټن چې کله ټول ټیسټونه وکړي نو د هغې نه بعد سباسټن خپل روم ته شفټ کړي خو چې څنګه سباسټن په خوش کې راشي نو دغه دوران دی چغې شروع کړي چې لیټونه مړه کوي ځکه دا لیټونه د وجود نه بهر به ووتل د جسم رڼا نشي برداشت کولی. سباسټن په خپل په دې حالت باندې ډېر زیات خوشحاله شي ځکه دا تجربه کامیابه وه او بیا یو څو ورځې بعد سباسټن واپس هغه ځای ته راوړي او په ده باندې به اوس هغه انجکشن ټرای کوي چې د کومې په ذریعه باندې انسانان واپس خپل اصلي حالاتو کې راځي او دوی هغه انجکشن راواخلي او چې دا څنګه سباسټن ووهي هغه دوران د سباسټن حالات ډېر زیات خراب شي دغه انجکشن د ریاکشن د وجې سباسټن ته ډېر زیات تکلیف شروع شي یعنې دا انجکشن لا اوسه پورې د انسانانو لپاره ټیک نه و او د سباسټن وجود واپس روړو په ورکېدو باندې شروع شي او دغه درد او تکلیف د وجې سباسټن واپس بېهوشه شي او د ټول وجود واپس ورک شي. دغه نه بعد دی سباسټن یو ماسک جوړ کو چې د هغه ماسک په ذریعه باندې به سباسټن د خلکو ته په نظر باندې راتلو او دغه ماسک به د خپل ژوند بیا تېرو. ډېر وخت تېر شو خو دوی لا اوسه پورې هغه انجکشن نو تیار کړی چې کوم باندې انسانان واپس په خپل اصلي حالاتو کې راځي. نو سباسټن په خپل حال باندې ډېر زیات غوسه وي. یو ورځ دی د خپلو ملګرو نه پټ په پټه باندې د لیب د ځان بهر وباسي او سیده لاړ شي خپل کور ته او چې کله دی په خپل کور کې خپلې کپړې بدلوي دغه دوران دی ویني چې مخامخ
دې ته چې کوم اپارټمنټ وي په هغې کې یو ښځه وي چې هغه هم لګیا وي او کپړې بدلوي. نو د زړه کې غلط خیال راشي او دی خپل ماسک ورس وباسي او هغې پسې لاړ شي او هغې ته بیل بهر ووهي. چې کله جینۍ ور کولاو کړي دا ویني چې بهر هېڅوک هم نشته. نو دغه دوران سیباسټن د دې کور ته ننوځي او په دې جینۍ باندې حمله وکړي او دې سره زیاتې وکړي. د سیباسټن د ملګري چې د هغې لینډا نوم و هغه د سیباسټن کمرې ته راشي او چې کله دا د هغې ماسک ویني نو دې ته پته ولګي چې سیباسټن د لید نه تښتېدلی دی. دا فوراً راشي او خپل ملګرو ته سیباسټن په باره کې ووایي خو دغه دوران سیباسټن لیب ته واپس راشي. لینډا ورته ووایي که چېرې داسې تا په دوباره باندې وکړه د لیب نه وتښتېدې نو زه به آرمي افسرانو ته ستا په باره کې هر څه ووایم. سیباسټن خو دې ته ووایي زه به داسې بیا نه کوم خو دې په سیباسټن باندې بیا خو هم اعتبار نه وي او دې سیباسټن ته دغلته یو کیمره ولګوي چې په هغې په مدد سره به سیباسټن دې ته ښکارېده. خو سیباسټن چونکه ډېر زیات هوښیار انسان و هغه په دې کیمره کې چیړ چاړ وکړو او خپل ریکارډینګ یې پکې دغلته پرېښودو او په دوباره بیا د دې لیب نه وتښتېده. دی د دې لیب نه وتښتي او سیدې لاړ شي د لینډا کور ته چې هلته دی وویني چې مایک هم لینډا سره دی. نو په دې باندې سیباسټن له ډېر زیاته غوسه ورشي او دې له شیشه ماته کړي. خو چې کله مایک بهر وګوري نو بار څوک هم نه وي. دغه دوران لینډا په سیباسټن شک راشي او سیکیورټي ګارډ ته رنګ وکړي چې سیباسټن په روم کې دی که نه بهر دی. نو هغه ورته ووایي چې سیباسټن خو په روم کې دی. دغه دوران سیباسټن په غوسه کې خپل لیب ته واپس راشي او دغلته یو سپی راوالي او هغه دیوال نه ووخي او مړی کړي. چې کله په سبا باندې یو جینۍ دغه سپو له خوراک وړي نو دغه دوران هغه ویني چې هغه ورک شوی سپی خو چا وژلی دی او دغه دوران دی په سیباسټن باندې شک پیدا شي او سیباسټن پسې لاړ شي ورته وایي چې دا سپی تا وژلی دی نو په هغې ورته هغه انکار وکړي. لاړ شي او د سیباسټن ریکارډینګ چک کول شروع کړي خو په هغې کې زوړ ریکارډ بالکل نه وي. چې کله لینډا په خپله کمره کې لګیا وي او فایل چک کوي دغه دوران دا ویني چې سیباسټن دی په کور کې دی. دا فوراً لاړ شي او د سیباسټن بیډ چک کول شروع کړي او دغه دوران هغه ویني چې سیباسټن په خپل بیډ باندې نشته دی. دا بیا هغه کیمره چک کړي نو دا ویني چې په دې کې خو صرف خالي ریکارډینګ پروت دی یعنې سیباسټن کې غلا شته دی او تښتېدلی دی. دې فوراً لاړ شي او د کمپنۍ مشر سره ټوله خبره وکړي چې سیباسټن د کمپنۍ نه وباسل پکار دي. چې کله دغه افسر آرمي ورته رنګ کوي دغه دوران سیباسټن په هغه باندې راشي او حمله پرې وکړي او هغه په سویمنګ پول کې راګیر کړي او په سویمنګ پول کې دننه ووژي. دلته لینډا په لیب کې لګیا وي او دغه دوران دې ته رنګ راشي چې د کمپنۍ هغه مشر خو چا وژلی دی. نو دوی ډایرکټ شک په سیباسټن باندې لاړ شي. نو دوی د دې لیب د ځان وباسي او لاړ شي لیب ته چې دا خبره آرمي ته ورسوه او دغه دوران دې محسوس کړي چې دا لیب خو کار نه کوي. چې دې کله کمپیوټر له راشي او دغلته دا ټول سیټینګ چک کړي نو دوی ته پته ولګي چې سیباسټن په سیټینګ کې ګوتې والي دي او د هر څه خراب کړي او ټولې دروازې جام کړي دي. کله دې اسلحې ووالي او سیباسټن پسې د وجود لپاره روان شي دغه دوران سیباسټن راشي او دې په یو ملګري باندې حمله وکړي او هغه خو دقه التقي ووژي. بیا دې د ټریکر په مدد سره د سیباسټن لوکیشن معلوم کړي او هغې پسې مایک او یو بل ملګری سیباسټن پسې لاړ شي چې هغه ووژي. خو په لاره کې سیباسټن د مایک په ملګري باندې حمله وکړي او هغه دغلته مړ کړي. مایک هم په هغه باندې ډزې وکړي خو په دغه ډزو دوران کې هغه بچ شي او د هغه ځای نه وتښتي او بیا دې په یو بل ملګري باندې حمله وکړي او هغه په دې لیب کې راګیره کړي او دغلته یې ووژي. یعنې اوس دغلته صرف سیباسټن مایک او لینډا یو بل ملګری پاتې شوی دی. دوی چې دغه ملګري کتو لپاره دغلته هغه لیب ته راشي نو دغه دوران سیباسټن په مایک باندې حمله وکړي چې د هغې د وجه مایک ډېر زیات زخمی شي او بیا دې پسې کمره بنده کړي او دې اصل کې په یو فریزر کې وي چې د هغې ټمپریچر ډېر زیات سیباسټن کم کړي. یعنی سیباسټن اصل کې دې دواړه دغلته د یخو د وجې وژل غوښتل. لینډا کوشش وکړي چې شیشه ماته کړي خو د شیشه ډېره زیاته مضبوطه وي او ماتېږي نه او بیا سیباسټن دغلته سببونه اکټیویټ کړي چې په هغې کې صرف 15 منټه ټایم دی ورکړي. بیا په خپل د لیب نه ووتو کوشش کوي او د لیب نه تښتي. دغه دوران لینډا ډېر کوشش نه بعد دغه دروازه کولاو کړي. مایک د لیب نه بهر روباسي چې هغه ټول واوره شوی وي او بیا دغه خواته اور ولګوي چې د ده وجود واپس لږ ګرم شي او بیا ځان سره اور یو سلنډر واخلي او سیده سیباسټن پسې شاته لاړ شي او هغه ته هلته کې اور ولګوي چې د هغې د وجې سیباسټن ټول وجود اور واخلي او ټول زخمی شي. خو هغه کپړې سوځېدو سره سیباسټن واپس په دغه ځای کې ورک شي یعنې دی اوس په نظر نه راځي. مګر لینډا د اور په مدد سره دغلته اوبه شروع کړي چې په هغې کې سیباسټن په نظر راځي او هغه په لینډا باندې حمله وکړي او چې کله د سیباسټن لینډا وژل غوښتي دغه دوران مایک د شا نه راشي او هغه په سیباسټن باندې حمله وکړي او ګوزار یې ووهي. کله دې د غزل نه تښتي دغه دوران سیباسټن سیخ راوالي او په مایک باندې شا نه حمله کوي چې د هغې د وجې د هغه لاس خطا شي او دغه سیخ په بجلۍ کې ولګي او سیباسټن شاټ والي او دغلته هغه بېهوشه شي.
اوس په دغه بم کې صرف یو څو سکنډ ټایم پاتې شوی وو. نو دوی د لفټ په مدد سره دغه ځای نه ځان وباسل غواړي، خو دغه دوران سیباسټین د شا نه راشي او د لینډا خپه کلکه ونیوي چې د هغې د وجې دی د لینډا ځان سره راګیره کړي او دوی دواړو لاسونه خطا شي او دغلته د لفټ د پاسه ور پرېوځي. په دغه لفټ باندې سیباسټین د لینډا راګیره کړي، خو دلته لینډا خپل هوښیارتوب ښکاره کړي. د سیباسټین شاته یو څو تارونه وي چې لینډا هغه راونیوي او بیا لفټ له ښکته لته ورکړي چې د هغې د وجې د لفټ په ښکته لاړ شي او سیباسټین ورته لاندې پرېوځي او دغه تارونو په مدد سره لینډا بچ شي. یعنې صرف مایک او لینډا په دغه ځای کې بچ شو او د ځای نه سیفلی بهر ووتل او دا موی په دې ختمه شي.